اوس زمونږ ځینې لیکوال دا خبره کوي چې یاره د هغه د وجود یعنې د هغه د شخصیت متعلق دا خبره کوي چې دا یو افسانوي کردار دی. په دې حواله داسې شواهد لکه تاسو د هغه د کتابونو حواله ورکړئ، آیا دا کتابونه شته یا د تاریخ داسې دلیل شته چې تاسو ووایئ چې نه په دې حواله هغه ثابت دی؟ پیر بابا په حواله چې زیاتر کم خلک دا خبره کوي چې دی چې دی نو دا یو فرضي کیسه ده او داسې څوک نو یو خو دا دی چې د هغه خپل بوکس دی. دویم دا ده چې د اخوند درویزه بابا سورس خو هغې ته هم دا بوکس چې کوم دی دا چاپ دي شته په اوس دې وخت کې؟ جی اصل کې ډاکټر پرویز ماجور صاحب ما ته خپل هم ویلي وو، پښتو اکیډمۍ چیرمین وم، ما ته دا خبره کړې وه چې د هغې پیر بابا یو کتاب دی مسلو په سلو، د هغه د یو شاګرد سره دی په کاناډا کې خپل خطوط چې دي نو هغه د اخوند درویزه بابا سره دی، هغه چاپ دي او په تفسیر بیضاوي باندې پیر بابا مقدمه هم لیکلې ده. خو د اخوند درویزه بابا سورس ته مونږ دلته سیکنډري سورس وایو. د دې نه مخکې چې کوم د پیر بابا د شتون کوم دلایل او شواهد دي نو هغه د شیخ سالار رومي بوکس دی، د هغه د بچو بوکس دی، د هغې د خانقاه نه چې کوم تعلیب او تصلیب شایع او ضایع شوي دي په هغې کې د پیر بابا د شخصیت او د نوم چې دی د نور غوندې ښکاره دی. وروستو بیا د اخوند درویزه بابا سره د هغه خط او کتابت او پیري موریدي او تعلق و نسبت جوړ شوی دی او د اخوند درویزه بابا د هغې په موریدۍ کې چې دی نو د هغې سره هغه نسبت جوړ شوی دی. د دې نه مخکې چې دی نو د دې نه مخکې د پیر بابا ذکر او د پیر بابا کم مادي حیثیت چې دی کم تاریخي حیثیت چې دی نو هغه د شیخ سالار رومي، د شیخ حسام الدین، هغه چې دی نو سیر الاولیاء نور چې هلته کوم بوکس دي په هغې کې د پیر بابا باقاعده ذکر دی، د پیر بابا کې تذکره ده، پیر بابا دا د هغه وخت کتابونه دي. بالکل هغه خانقاه شته، هغه ځایونه شته، بلکې هغه په هندوستان کې د هغې خانقاه ده، د هغې روزه ده، د هغې درګاه ده، هلته دا بوکس دي، هلته دا بوکس موجود دي، په هغې کې د دې دا ذکر او تذکره شته او هغه چې دی نو او د هغې سره باقاعده زمونږ رابطه تعلق دا هم شته. دغه اوس دومره ده چې هغه بوکس چې دی نو دلته د پاکستان هندوستان دا یو مصیبت دی چې د دې ځای نه هلته بوکس نه ځي، دې ځای نه دلته د پیر بابا چې خپل کم کتاب دی نو بدمرغه هغه په کاناډا کې دی نو په دې وجه هغه تحقیق چې دی هغې کې دا سرحدات رکاوټونه جوړ شي لکه نه نور دغه شته څه